السلام علیکم ورحمت الله. محترم ورونو، د حماس د مشرانو لږ حقیقت زه بیانوم. دا ویډیو تاسو لږ وګورئ، بیا زه یو جواب کوم. الإمام الخميني رحمه الله. الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه. الخميني رحمه الله. الإمام الخميني عليه رحمة الله. محترم ورونو، د اکثره اخوانیان چې دي، که دا جماعت اسلامي والا دي او دا نور دي، دا خمیني ته داسې یو لقب ورکوي چې امیر او مشر او یو شیخ الاسلام ته جوړ کړی دی. تاسو محترم ورونو د خمیني کتابونه راواخلئ. په دې خپلو کتابو کې ابوبکر عمر لعنه ته د بوتانو نسبت کړی چې د مکې بوتان دي. دا تاسو ته مخې ته به دا عبارت ښکاري. دا د خمیني خپل کتاب دی. په دې کتاب کې طلحه رضی الله عنه، عایشه رضی الله عنها، زبیر رضی الله عنه، معاویه ته د خنزیرو نه بدتر نسبت کړی دی. یعنې دا د خنزیران نه وایي، بدتر دي. دغه اخوانیان محترم ورونو، د دوی عقیده دا یو اچار ده. اچار دې کې شرک هم چلیږي، دې کې صوفیت هم چلیږي، خو صرف د دوی په اصطلاح کې یو خلافت دپاره کار کوه. دغه د حماس مشران چې دي محترم ورونو، دا د شیعاګانو په سپورټ باندې، د ایران په سپورټ باندې، کله چې په فلسطین کې لږ جوړښت راشي، لږ آبادي شروع شي، نو د خپلې سلطې دپاره او د اسرائیلو په مرسته باندې چې لږ راجګ شي، یو دوه راکټې په موږ طرف ته راخوشي کړي چې موږ ته یو بهانه پیدا شي چې موږ په تاسو باندې حمله وکړو. محترم ورونو، دا بدقسمتي به ورته ویو، دا د مسلمانانو کمزورتیا به ورته ویو چې دا ټول عرب ملکونه مراجع شي، دا د اسرائیل مقابله نشي کولی، ځکه هغه ایمان نشته چې کوم صحابه ورسره وو. اصلحې وجه نه چې اصلحې نشته، نه، هغه ایمان نشته چې کومه د صحابه ورسره وو. نو دا ظالمانه د حماسو نه یو داسې شی جوړ کړی چې هغو ته ضربه ورکه او دی ورکه. اسرائیل داسې یو سیستم جوړ کړی چې دوی کله راکټ خوشي کړي نو تقریبا په 100 کې 99 راکټانې ورته په هوا کې ماتې کړي، هیڅ ضرر هغوی ته ورونه رسوي. تاسو وګورئ محترم ورونو، په دې اوس کوم واقع شو په دې کې د 200-300 نه زیاته فلسطینیان شهیدان شو، غټ بلډینګونه یې ورته تباه کړه، خرابې کړه چې په هغه په لکاو په زرهاو روپو جوړ شوي. محترم ورونو، د دې خلکو په دې ډزو باندې مزه. محترم ورونو، دا مسلمانانو ته ضرر ورسوي. دا خو د الله حکم دی چې کله تا وس نه رسېږي په یو ځای کې خپل زور کافر سره مه جنګوه. د نبي علیه السلام سیرت موږ ته دا راښیي چې کله دې وس نه رسېده ته خپل زور مه وخه چا سره. د عیسی علیه السلام راتګ چې دی، کله چې هغه راشي، یاجوج ماجوج مقابله به ونشي کړی. د الله رسول دی، غرو ته به ترې وخیږي او الله ته به سوال وکړي چې الله پاکه دا ظالمان ختم کړه. نو دا ظالمان د شیعاګانو ملګري، د حماسیان او اخوانیان، دا غواړي چې مسلمان ملکونه ختم کړي، خرابې کړي. تاسو وګورئ، همدا مشرانو په مصر کې راجګ شول، مصر یې تباه برباد کړه، کوم حالت ته یې ورساو، هېڅ یې هم لاسته رانهوست. همداسې تاسو وګورئ په مختلفو علاقو کې دوی چې راجګ شوي دي، ملکونه یې خراب کړي دي. دا ګلبدین خیل او دغه سیاف خیل او دا ټول اخوانیان دي. محترم ورونو، افغانستان حالت تاسو وګورئ. دې خلکو په هوها باندې او په دې دروغو ډزو باندې مه غولېږئ. محترم ورونو، اسرائیلو ته هېڅ نقصان نه دی ورسولی، سوا د یو 15 راکټو چې یو ځای کې به غورځېدلي او په دې په مقابله کې 200 نه زیات فلسطینیان شهیدان شو. محترم ورونو، عمر لعنو به کعبې ته کتل، ویلی به چې ای کعبې، ستا عزت او احترام ډېر زیات دی، خو تا نه د یو مسلمان عبرو عزت دا ماته ډېر غوره دی. نبي صلی فرمایي چې دا ټوله دنیا خرابه شي، د یو مسلمان قتل دا د الله په نظر باندې ډېر زیات غوره دی. خو دا د اخوانیان او دا د الله د دین دشمنان، دوی بس مسلمان راوپارئ او بس بیا قلاره ناست دي. د حماس مشرانو ټول زامن په امریکا کې ناست دي، سبقونه وایي. تاسو وګورئ په دې څومره واقعاتو کې د هغوی زوی شهید نه شو. د اسرائیل داسې انټلیجنس په هر ملکونو کې خلک وژني، او د دوی دا 2-3 دانې سپږن دا په خپلو علاقو کې نشي وژلی، وژني نه. هغوی دپاره دا داسې ده لکه یو ډرامه، د ډرامې دپاره کردارونه پکار دي او دا خپل کردار په ښایسته طریقې سره ادا کوي. نو تاسو په دې ویډیو اول کې وګورئ محترم ورونو، دې ته څه وایي؟ حماس مشران دي، د مردار خبیث دغه ته خمیني ته خپل مشر وایي، دا د هغو ملګري دي. محترم ورونو،